د پسرلي په راتګ د میدان وردګو بزګران او بڼوال خپلو ځمکو ته راګرځېدلي. وایي تېر ژمی په کافي اندازه واورې او بارانونه شوي او هیله لري چې روان کال به د کروندو لپاره د اوبو له ستونزې سره نه مخ کېږي. دوی زیاتوي د خپلو میوو لپاره د مناسب بازار او سړو خونو نشتون له امله هر کال حاصلات په کمه بیه پلوري. له کرهڼې او مالدارۍ وزارت نه د سړو خونو او باکیفیته درملو غوښتنه کوي. معنی چې موږ ساتو د بیخي ارزانه خرچېږي او د موږ نور شغل نشته، همدغه کار کسب و کارم ده. نو دا چې یا اصل وکړي او بیا خرچ یې نشي، بازار پیدا نه کړي، دا د موږ د ژوند کفایت نه کوي. موږ له دولته غواړو چې موږ ته سرخانې جوړې کړي، سړې خونې موږ ته جوړې کړي، د زراعت اصلاح شوي تخمونه، د دواګانې د موږ ډېرې ضرور دي. دوه په خپل وخت باندې دواګانې باید موږ ته راکړي. د یاد ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي دوی هر کال د بڼوالو ستونزو ته د رسېدو لپاره د اسلامي امارات له لوړپوړو چارواکو سره غونډې ترسره کړې او زیاتوي چې بزګرانو ته یې په زیاته اندازه اصلاح شوي تخمونه او درمل ویشلي. کوښښ کوي د بڼوالو د ستونزو له منځه وړلو لپاره سړوخونو د رغولو ترڅنګ میوو ته بازار پیدا کړي. انشاءالله موږ کوشش کوو چې په اول قدم کې سرخانې جوړې کړو تر څو وکړلی شو چې موږ د خپل حاصلات هلته ذخیره کړو، او په دویم قدم کې د تجارت ریاست او د سرمایه ګذارۍ امریت سره په اړیکه کې یو. د هغو سره وخت په وخت موږ په جلسو بوخت یو تر څو وکړلی شو چې موږ سرمایه ګذار یا ملي تجارت دې ته دعوت کړو چې هغه د بسته‌بندۍ او پروسس په باره کې د میوه‌جاتو سرمایه ګذاري وکړي. د میدان وردګو ډیری اوسیدونکي په کرکیله بڼوالۍ او مالدارۍ بوخت دي. مڼې د دغه ولایت یو له هغه حاصلاتو دي چې په ټول هیواد کې ځانګړی نوم لري، خو د کافي اندازې سړوخونو او مناسب بازار د نشتون له امله یې بزګران تل له ستونزو سره مخ وي.